بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د خوبونو تعبیر کوم. اول کې د مار د لیدلو تعبیر ته کوم چې د مار لیدل په خوب کې څه تعبیر لري. مختلف رنګونو کې لیدل کېږي، غټ واړه یا وژل کېږي، یعنې موږ مار وژنو په خوب کې یا موږ نه ژوندي پاتې کېږي، یا د کوم ځای کې لیدل کېږي، کوټه کې، په چت کې، په فرش باندې، په ځمکه، او دا مختلف تعبیرونه لري. نو دغه اول انشاءالله تعبیروو، بیا وروسته یو څو خوبونه هم دي، موږ سره پاتې شي اخره پورې. اول دا د شیطان څه ده، دا د مار په شکل باندې روایتو کې راځي چې د آدم علیه السلام ته دی وړاندې شوی و، د مار په شکل باندې. هغه د وسوسې په شکل باندې ده ته یې وسوسه واچولې وه او په جنت کې هغه د ونې نه ده خوراک کړی و. نو دا د مار په شکل دا کار شوی و. نو دین علما وایي، تعبیر علما، چې دا مار په دښمن باندې تعبیر کېږي. یو دښمني، یو خطر، یو دښمني، یو خطر، یو قدر، یو خیانت، یو ښکاره دښمن او پټ دښمن په دې باندې تعبیر کېږي. نو دا په رنګ باندې بیا مختلف تعبیرونه لري چې تا مار ولیده په خوب کې په کوم رنګ، که سپین رنګ دې ولیده، کوم مسایل چې هغه ښکاره وي، ښکاره هغه خطرات چې هغه نه وي تا ته پیدا کېږي، نو هغه خطراتو باندې سپین مار که تا په خوب کې ولیده، نو داسې تعبیر کېږي چې څه خطرونه دي چې هغه تا ته ښکاره دي، ښه معلوم دي درته، نو دغه چاره وکړه چې تا ته ضرر ونه رسوي. او چې کله تور مار ته په خوب کې ولیده، نو دا په هغه پټ خطرونو باندې تعبیر کېږي چې پټ خطرونه دي یا غلط تصمیمونه ستا دي، چې غلط تصمیمونو په باعث باندې تا ته څه خطر، څه مشکل کېدی شي پیدا شي. تور مار. او زیړ مار څه ده؟ بیا زیړ مار دا په مرض باندې تعبیر کېږي. په مرض باندې زیړ مار دا په مرض باندې تعبیر کېږي، په نظر، په حسد، په دې باندې انسان باندې بیا تکلیف راځي، په دغه باندې تعبیر کېږي. او سور مار څه ده؟ سور مار دا په مکار دښمن باندې تعبیر کېږي، چې ستا دښمن څه دغه مکار ده او ډېر تا باندې ډېر سخت تمامېږي او همیشه ځان تا ته ښکاره کوي او همیشه تا ته تکلیف رسوي او په دې کوشش کې دی او ته ښه یې پېژنې، او دا سور مار په دې تعبیر کېږي. او شین مار څه ده؟ دا د مال په وجه باندې دښمني، د دنیا په وجه باندې دښمني او خطر، او په دې باندې تعبیر کېږي. او ضعیف دښمن باندې هم تعبیر کېږي. دا شین مار دا په ضعیف دښمن باندې هم تعبیر کېږي. او بل تعبیرونه چې دي هغه مختلف، هغه په دې باندې ده چې تا مار په خوب ووژل، یو خطر تا دفع که، مار دې ووژل، او یو خطر و، یو مشکل و، هغه وروسته تا ته بیا ښکاره کېږي یا مخکې ښکاره شوی ده. اکثر دا خوبونه چې کتل کېږي هغه مسایل کتل کېږي چې وروسته انسان ته واقع کېږي، نو ځکه دا انسان بیا دا خوب ګوري، نو هغه خطر ته دفع کوې انشاءالله او هغه وژنې، یا الله تعالی ستا لخوا ستا د نیکو اعمالو یا دعاګانو په وجه باندې خطر تا نه دفع کوي. دویم حالت دا ده چې ته مار وار پې کوې خو زخمي کېږي او درنه تښتي، پټېږي، په کور کې یا په هر ځای کې چې وي، نو دا دې باندې تعبیر کېږي چې یو خطر ده چې هغه تا لږ غوندې توجه دې ورته کړی خو ډېر نه حل شوی، لا نه ده، نو په کار ده چې هغه خطر حل کړي، لکه کورنۍ مسایل وي، د تربورو مسایل وي، دا شیان که پاتې شي او همداسې دوام وکړي، نو دا کېدی شي بیا تا ته مشکل جوړ کړي. نو مشکل باید د ریښې نه باید حل شي، تکلیف پیدا نه کړي. او بل داسې مار ته په خوب کې ګورې چې هغه تا ته ټک درکوي، یعنې نیش تا وهي، تا باندې خوله لګي، زهر در باندې شیندي، نو دا دې باندې تعبیر کېږي چې ستا یو نږدې ملګری تا سره خیانت کوي. یو څوک چې ته پې دوست په ګمان هغه سره ته ملګرتیا کوې او هغه تا ته لا معلوم نه ده، هغه سره یو معامله کوي او هغه معامله کې ته ټک خورې، معنا داسې که چا سره شراکت څه کار دې کاوه، که داسې خوب دې ولیده چې مار تا ته ټک درکوي، نو معنا داسې دغه سره لږ احتیاط وکړه، د دې لږ معلومات وکړه، دې نه مخکې چې ته د سره شراکت کوې، دې نه مخکې چې د سره په مالي معاملاتو شی داخلېږي چې بیا وروسته رانجه زیاتېږي. او بل حالت دا ده چې ته په خوب کې مار نه وژنې او نه تا ته ډک درکړي، بلکې ته هغه نه ډارېږي، بلکې لاس کې اخلې، نو دا بیا ښه تعبیر لري. لکه د موسی علیه السلام امسا چې هغه د الله تعالی ورته ویلي چې دا اوچت که مار ته یې جوړ شو چې اوچت یې که، هغه وډار شو، ویل اوچت که مه ډارېږه، چې اوچت یې که بیا ورته امسا شو، دلیل شو ورته، قوت شو ورته، او ده لپاره یو ذریعه شو. مار په خوب کې لیدل چې ترې نه ډارېږي ته، دا ښه تعبیر لري. لوبه پې کوې یا مثلا ځان سره ساتي یا لاس کې اخلي، دا بیا ښه تعبیر لري.
دې باندې تعبیر کېږي چې ته یو قوت لري، یو دلیل لري، هغه په وجه باندې الله تعالی هغه ګرچې خطري ده او هغه په وجه باندې الله تعالی ستا حفاظت کوي، ساتنه کوي. او بل د ځای په وجه باندې چې ته مار ګورې په چت کې، چې کله په چت کې د خوب مار دې ولیده چې چت سوری کوي یا په چت کې ګرځي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي ستا ته څه خطر ده، د ابرو د عزت، د ابرو د عزت څه خطر ده، سرپناه او د هغه د ستا د رازونو سرپناه او د ابرو د عزت خطر ده. چې کله ته په دیوال کې ګورې، مار په دیوال کې ګورې، چې په دیوال کې ګرځي یا دیوال سوري کې ننوت، نو دا په شخصیت باندې تعبیر کېږي. دیوال نه مراد د انسان شخصیت ده. نو چې کله مار ته بیکې ولید، معنا یو شخصیت ته د یو خطر ده، ستا شخصیت ته ضربه رسېږي، یو خطر ده، څنګه باید کوشش وکړي څنګه شخصیت ته دې ضرر ونه رسېږي، ستا ابرو او عزت او ستا شخصیت چېرته ټیټ نشي او ته خطر کې ونه غورځېږي. او څه کله ته په فرش باندې مار ګورې، په ځمکه کې، په فرش باندې، په کوټه کې، د ځمکې لاندې، نو دا بیا د ښځې په وجه باندې څه مشکلات او د کورنۍ مشکلات دې باندې تعبیر کېږي چې دې نه څه مشکلات دي، څه مسایل دي، هغه باید حل کړې، بیدار اوسېږي، څه مشکل تا ته پیدا نه کړي. او بل څه کله غټ مار ته ګورې د جسامت په حساب باندې، چې مار غټ وي نو دا غټ خطر باندې تعبیر کېږي. غټ مار معنا غټ خطر، یو ډېر غټ خطر، یو غټه دښمني، چې هغه باید قوت غواړي او هغه باید توجه غواړي، چې هغه ته باید دفع کړي. او څه کله ته وړوکی مار په خوب کې وګورې، نو دا په دې وړوکي مار او واړه واړه لکه چینجي غوندې یا دې نه لږه کې غټ، دا اکثر ډېر کتل کېږي بیا په خوب کې، چې ډېر وي داسې واړه واړه ماران. نو دا بیا په دې خبرو باندې تعبیر کېږي چې ستاسو په منځ کې څه خبرې کېږي، کورنۍ د چا غیبت کوي یا د تربورانو یا نور څه خبرې کوي، دغه خبرې واړه واړه خبرې چې هغه اختلافي خبرې دي، د غیبت خبرې دي، د شر خبرې دي، هغه نه مشکل خطر جوړېږي، تا ته هغه خبرې مه کوه. او څه کله اوږد مار دی په خوب کې ولید، اوږد مار، نو دا په دشمني باندې تعبیر کېږي، په قتل باندې، چې کېدای شي قتل وشي، نو هغه بیا خو اوږدېږي، بیا په نسل مسل اولادونو ته پاتې کېږي. نو دغسې اوږد مار چې کله په خوب کې ولیده، نو تا اراده وه د چا نه د انتقام، چې چا نه انتقام واخلې، سر دشمني و، چې اراده دې و دغه ته شر رسولو او هغه نه قصد اخیستلو، نو دا کار مه کوه، ځکه دا مسله هماغسې همغه ځای کې نه ختمېږي، دا اوږدېږي درته او دا نشي ختمولی. که یې اوږد مار هغه څومره ټوټه کوې، هغه بیا هم پاتې کېږي او ستا زړه پرې نه یخېږي. دغسې دا اوږد مار هم په دې باندې تعبیر کېږي. نو په هر صورت عمومي تعبیر مې درته وکړ چې مار څه ده، دا په دښمن باندې تعبیر کېږي او د اولاد په فتنه باندې هم تعبیر کېږي او په ډېرو پیسو خزانه او چې د انسان ته بیا فتنه شي، مشکل جوړ کړي، د غلا او د نور تکلیف انسان ته رسېږي، هغه باندې او په کورنۍ مسایلو باندې هم تعبیر شو. او همداسې په شخصیت ته رسېدلو یا مرض، په دې ټولو شیانو باندې د مار تعبیر کېږي. ټولو کې ښه حالت هماغه ده د مار، چې کله ته مار په خوب کې ګورې او هغه ته لوبې ورسره کوي، ډارېږې ترې نه، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. معنا دا چې تا ته الله تعالی یو قوت درکوي، په ظاهره کې هغه تا ته خطر ښکاري په خلکو ته، خو هغه کې ډېر خیر دی تا ته. او بیا ورپسې چې ته مار ووژنې په خوب کې، دا ښه حالتونه شو. او دغه حالتونه چې خطري دي، هغه حالت مې هم درته ویلي، چې کله ته مار وګورې، چې هغه ته پوره یې نه وژنې، یا هغه درنه پټېږي، او یا هم په چت کې وي یا په دیوال کې یا په فرش کې وي، یا غټ مار وي یا اوږد مار وي، نو دغه د خطري حالتونه شو چې ما تاسو ته بیان کړ. نو الله دې وکړي چې دغه که د مار خوب هم ولیده، نو اول دې ویډیو کې ولټوئ، دلته که قناعت هم ونه کړه، بیا قناعت هم رانغی، نو بیا واتساپ نمبر کې ما سره رابطه وکړئ انشاءالله. بیا دا ځکه د هر چا خوب لږه کې بیا کله کله فرق هم کوي، انسان پرې نه پوهېږي، متوجه کېږي نه، لکه رنګ ته اکثر موږ په خوب کې د مار رنګ ته دومره توجه نه کوو. نو دغه صورتونو کې نو هغه بیا لږ نور وضاحت څه ورسره وشي، خوب پوره ویل شي، نو بیا کېدای شي هغه بیا تعبیر شي. والله تعالی اعلم. نو اوس راځو خوبونو ته. خوبونه دلته راټول شوي دي، تقریبا زیات خوبونه دي، 11 خوبونه دي. نو انشاءالله دا تعبیروو، جالب خوبونه دي، جالب تعبیرونه دي. اول خوب دا یوه سخته زلزلې زه منډې وهم، د ونې دا ونې او بلډینګونه خوځېږي او موږ کلمه وایو، خلک هم منډې وهي. نو دا څه کله په خوب کې د قیامت حالات یا زلزلې حالات، دا شیان وکتل شي او په انسان باندې ډار راځي او فکر کوي چې نور هر څه ختمېږي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي
څه کله ته مطمئن په دې وخت کې مطمئن وې نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا عمل صحیح ده او که کله تا باندې ډېر زیات ډار و او تا ته ضرر ورسېده نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ته اعمال دې صحیح نه دي لکه خپل اعمالو ته متوجه شه هماغه خپل حالت د انسان هغه باندې دا تعبیر کېږي چې کوم حالت کې دی خوب کې که در باندې ډار و نو مرا عملونه صحیح نه دي عملونه لږ سم کوه او در باندې که اطمینان مطمئن وي نو بیا معنا ده عملونه دې صحیح دي انشاءالله بس په همدې باندې دوام ورکوه خپل لمونځ اودس او خپل چاته دې شر ونه رسېږي نو انشاءالله دې کې دې ډېر خیر ده والله تعالی اعلم او همداسې زلزله چې دا بیا زلزله وشي په خوب کې زلزله په ګناهونو باندې هم تعبیر کېږي یعنې داسې ځای کې چې ته ګورې چې هغه ځای کې زلزله کېږي یو خاص ځای درته ته او هغه ځای کې زلزله کېږي نو دا په ګناهونو باندې هم تعبیر کېږي چې هلته ګناهونه کېږي څه ښکاره شیان دي یا بازار کې هغه بازار کې زلزله کېږي معنا څه هلته په بیه کې دوکه کېږي خلکو سره غلطي کېږي یا نور څه ګناهونه کېږي په دې باندې هم تعبیر کېږي والله تعالی اعلم دویم خوب دا وایي بازار کې هم دا خلک یو طرف ته ګوري زه هم ورشم چې وګورم څه شی ده چې راجګ شم د سبایي د لمانځه وخت وي دا خوب تعبیر نه لري ځکه یو بل ویډیو شته تاسو هغه کتلی شئ چې په هغه کې ما معلومات درکړی په هغه کې دا معلومات ده چې د سهار وختي د لمونځ وخت کې خوب کتل دا څه تعبیر لري دا تعبیر کېږي که نه تعبیر کېږي دې باره کې ما پوره وضاحت هلته کړی ده نو دې وخت کې خوب څه ده هغه اکثر نه تعبیر کېږي او وجه چې موږ دا خوبونه ولې ګورو هغه ویډیو که ما د دې بیان کړی ده مکمل هغه ویډیو بیا واورئ او بل دریم خوب ده وایي خوب مې لیده چې سیلاب راغلی وي خو پاکې اوبه وي او وایي زموږ کور ته کوم زیان نه رسوي نو دا ښه تعبیر لري چې کله سیلاب ته اوبه په خوب کې وګورې او اوبه یې صفا تاته ښکاري او تاته ضرر هم نه رسوي نو دا ډېر ښه تعبیر لري دا ناڅاپي تغییراتو باندې تعبیر کېږي چې یو ناڅاپي تغییرات راځي چې په ظاهر کې تاته هغه ورخطا کېږي ته ورخطا یې خو هغه ستا له خیر ده انشاءالله مال درته راځي یا سفر یو تغییر راځي ځکه سیلاب سره یو تغییر هم ځای منطقې په حساب باندې راځي چې ځایونه خرابېږي چې ځایونه تغییر راځي نو دغسې ستا په ځایونو کې تغییر راځي نو تغییر د ځای څه ده هغه بیا په سفر باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم څلورم خوب دا وایي دوه سپی وي زموږ کور سره نږدې وي د ورې یا ګډ او پسونو سرونه یې وایي خوړلي وي زه ورشم ګزار ورکړم او یو سپی په سر ولګېږي رانه وتښتي او یعنې یو سر یو باندې وار کوم او هغه بل پاتې شي نو دا سپی څه ته په خوب کې دا په کم اصل انسان باندې تعبیر کېږي سپی په خوب کې په کم اصل انسان باندې تعبیر کېږي چې تا ته ضرر نشي رسولی صرف د خولې تکلیف تا ته رسوي کم اصل انسانان هغوی څه سرکاري انسان ورسره نو هغه د خولې خبرې تکلیف تا ته رسوي بدې ردې وایي یا بې ځایه خبرې کوي بې ځایه اعتراضونه کوي یا ستا په قدر نه پوهېږي یا ستا په احسان و خوبي نه پوهېږي نو دغسې کم اصل انسانان یعنې هغوی سره ته سروکار لري هغوی دې مخامخ کېږي او هغوی چاره هم دغه ده چې ته بس اول خو غلی شه لکه دا سپی چې چېرته غاپي نو انسان چې غلی شي بس هغه هم نه غاپي نور ستړی کېږي نو دغسې دا کم اصل انسانان هم چې کله ته دوی ته حوصله وکړي او تېر شي او ګذشت وکړي نو دوی خپله بیا شرمېږي خپله متوجه کېږي او که نه نو بیا یو خبره په کار ده ورته او یو جواب په کار ده ورته چې لږ غوندې هغوی متوجه شي او تکلیف ونه رسوي نو معنا داسې ته انشاءالله د الله تعالی تا د بدو خولو نه او د خلکو د خولو نه او د بد او کم اصل انسانانو د ضرر نه انشاءالله الله تعالی ته دفع کوي ستا کوم کار کړی ده کوم انسان په تکلیف کې څه مسله ده نو ستاسې کوم حکمت کړی ده کار نه دی اخیستی کوم حکمت نه او عکس العمل دې ښودلی انشاءالله هماغه کافي ده نور ورپسې ګرځه مه والله تعالی اعلم پنځم خوب د یوسف علیه السلام یې په خوب کې ولیدو خو دا ډېر ښه خوب ده چې کله یوسف علیه السلام انسان په خوب کې وګوري نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې آساني راځي په تا باندې ځکه یوسف علیه السلام باندې سختي و اول کې به وروسته ډېر زیات آساني راغی نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تا باندې هم که سختي وي نو انشاءالله آساني په راتلو ده حوصله به نه بایلې حوصله به کوې صبر به کوې الله تعالی انشاءالله دا ټول مشکلات حل کوي او بل تعبیر یې دا ده چې حسد کې واقع کېدل یعنې د وروڼو په منځ کې که تا ته توجه نه کېږي یا ستا په قدر څوک نه پوهېږي نو په دې باندې صبر وکړه نو تا یوسف علیه السلام په خوب کې کتلی نو معنا داسې دغسې الله تعالی تا ته به یو وخت عزت درکوي او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې الله تعالی مشري درکوي درته نو ته باید ځان هماغسې د مشرانو خویونه د اوس نه ځان کې پیدا کړې والله تعالی اعلم د مار خوب ده دا شپږم خوب وایي مار مې په خوب کې ولید 3-4 وارې مې ولیدو زما د کاکا زوی چیچي بیا غواړي چې ما وچیچي بیا مې مړ کړو په چاړه
نو دا مار څه ده، دا په خوب کې لکه ما مخکې معلومات د ویډیو په سر کې تاسو ته درکړه، دا مار په خوب کې په دښمن باندې تعبیر کیږي. نو تا څه کاکا زوی ته دې هغه ضرر رسولی، هغه یې چیچلی ده، ټکې ورکړی، د په دې باندې تعبیر کیږي چې یو څه مشکل ده، څه دښمني ده، څه هغه ستاسو ترونو ته رسېدلی ده او ته ښه پوهېږي او تا ته هم کیدای شي ورسېږي. نو د دې نه مخکې چې هغه مسله حل سي، ستاسو په منځ کې ده یا بل څوک ستاسو په منځ کې ګوتې وهي، نو هغه کوشش وکړئ چې هغه مسله حل کړئ، پرې نه دې څه غټ سي او ته انشاءالله چې کوم کار کوې د اصلاح انشاءالله دا نتیجه ورکوي او نتیجه یې ورکړې ده. والله تعالی اعلم. اووم خوب ده، وایي ښایسته باغ وي د میوې، زه پکې پیاز وکرم، پیاز نشي، زه یې خیشاوه کوم، ښه حاصل ورکړي. نو دا خوب څه ده، دا په دې باندې تعبیر کیږي چې تا ته یو ځای کې ښه کار برابر شوی ده، الله تعالی تا ته رزق و روزي هر څه برابر کړی، هر څه منظم ده، درته رسیږي، خو داسې زیات دنیایي او دنیایي شیان او داسې ښه ځای تا ته نه ښکاري هغه، او ته کوشش کوې چې داسې بل ملک ته لاړ سې، مثلا یا سعودي کې غواړې چې ته بل ملک ته لاړ سې اول ته، نو دا دې په خیر نه ده. همدغه ځای کې چې ته یې یا همدغه کاروبار یا همدغه ژوند چې الله تعالی تا ته برابر کړی ده، په همدې باندې صبر وکړه، په دې کې دې خیر ده، او داسې ځای مه انتخابوه چې هغه کې بیا ته فتنه کې وغورځېږې، مشکلاتو کې ګیر سې. والله تعالی اعلم. یو سپین ږیری راته په خوب کې دا دعا وښودله چې اللهم اني اسألک من فضلک ورحمتک یا حلیم یا علیم یا ودود یا منان. خوب کې ویلې چې را ویښ شومه، وایي هیره مې وه، ډېر سوچ نه وروسته رایاده شوه. نو دا دعا خو الفاظ ظاهرا صحیح ده، بیا وما عالم نه پوښتنه وکړه یو مفتي نه د دې الفاظو د دعا په باره کې. نو دا دعا خو الفاظ کې په ظاهره کې شی نه ښکاري، نو دا دعا خوب کې چاته ښودل کېږي، نو معنا داسې ستا دعا قبلیږي انشاءالله. ته چې د الله تعالی په همدغه نومونو باندې دعا وکړې، د الله تعالی رحمت وغواړې، حلم او بردباري د الله تعالی په بردباري باندې چې الله تعالی ته دعا ورته وکړې، او یا علم د الله تعالی، او یا ودود د الله تعالی څه ودود صفت ده، څه دوستي، او یا منان چې هغه احسان کوونکی ده. نو دغه شیانو باندې دغه نومونو د الله تعالی باندې چې ته دعا وکړې او دعا وغواړې، انشاءالله الله تعالی دعاګانې دې قبلي او دعاګانې دې قبول شوي دي او نور هم قبلیږي، د مشکلاتو حل باندې هم تعبیر کیږي او اساني باندې او قبول د دعا باندې هم تعبیر کیږي. والله تعالی اعلم. نه هم خوب ده، و یو خوب بار بار وینم چې یو ښایسته ځای کې یم، پوښتنه وکړم دا کوم ځای ده، راته وویل شي چې دا د مکې شریفې شمال ده، دا لاره مکې ته تللې ده. نو ته یو ځای کې یې او خلک نه پوښتنه کوي چې دا کوم ځای ده، او خلک تا ته وایي دا مکې لاره ده، نو دا په دې باندې تعبیر کیږي که د حج اراده لرې، در باندې حج فرض وي، نو تال مه ورکوه، حج فرضي حج ادا که، که وسه دې وي توان دې هم وي، نو ته باید هغه فرضي حج ادا کړې. او که ته وسه د حج نه لرې او تا باندې فرض نه وي، نو بیا توان یې نه لرې، نو بیا د مور په خدمت باندې تعبیر کیږي، د مور خدمت ته ښه پوهېږي چې د مور خدمت کې، د مور پلار په خدمت کې څومره خیر ده، خو بیا هم ته ځان ناګاه راچوې، نو بس دغه کې خدمت کې کمي مه کوه، توجه ورته وکړه چې الله تعالی دنیا او آخرت درته ښایسته کړي. والله تعالی اعلم. او بل خوب ده، لسم خوب ده، وایي درې دانې غمي پیدا کړم، ګورم الماس په شان ده، غټ او واړه وي، بیا خوشحاله شم او خرڅولو ته یې وړم. نو دا څه کله په خوب کې قیمتي دانې یا الماس پیدا کیږي په خوب کې، دا په مال باندې هم تعبیر کیږي چې الله تعالی تا مالداره کوي، په ښه دوستانو باندې هم تعبیر کیږي چې الله تعالی تا ته نیک ملګري پیدا کوي، په علما باندې هم تعبیر کیږي، نیک علما، نیک خلک ستا ملګرتیا هغو سره ناسته پاسته، او په پوهه باندې هم تعبیر کیږي، په قوت باندې او د اعصابو په قوت باندې هم تعبیر کیږي چې الله تعالی تا ته یو بیداري در نصیب کوي، ځکه الماس ډېر صفا شی ده، ډېر قیمتي شی ده، نو په دغه باندې تعبیر کیږي. والله تعالی اعلم. یو رسم خوب د وایي مور مې خوب لیدلی چې موږ کره راځي او دلته د غوړو ټاټکي وي، وایي ما نه غوړي په ځمکه توی شي، بیا ما ته وایي چې دا خو چپه شو، زه په خوب کې ورته وایم ښه شو، هېڅ خبره نه ده. نو دا په غوړي تویېدل په کور کې هغه وخت کېږي چې کله ډېر زیات مصرف کېږي د کور کې، ډېر خرچه کېږي او ډېر زیات ډوډۍ پخېږي او ډېر رزق وي، نو دا په برکت باندې او د رزق په زیاتوالي باندې تعبیر کېږي چې د مور په وجه باندې او د مور د دعا په وجه باندې او د مور د خدمت په وجه باندې انسان ته نصیب کېږي. الله تعالی دې موږ ټولو ته نصیب کړي چې د مور خدمت او رضایت حاصل کړو. والله تعالی اعلم. دولسم خوب دا وایي د انګورو چیله وي، یو کس بره پرېوي او خوځوي او ورسره غټ غټ کورت یا انګور راولویږي او زه یې خورم، بل ملګري هم راسره وي،
نو دا هم ښه تعبیر لري. انګور څه کله په خوب کې ته خورې او خوند یې صحیح وي، پاخه وي او د انګورو وخت هم ده تقریبا اوس په ختمېدو ده، نو دا ښه تعبیر لري. په مال باندې تعبیر کېږي. یو مال، یو کاروبار، یو مال څه ته ورته تمه لرې، هغه انشاءالله د خپل وخت نه تا ته رسېږي او الله تعالی خپل وخت نه تا ته به یې رسوي، په لاره ده او راځي درته او انشاءالله رسېږي درته. والله تعالی اعلم. وایي ورور مې مخکې شهید شوی، خوب کې اوازه وي چې دا ورور مې او پلار مې شهید شوی، زه ګورم چې اوس ژوندی ده او زما پلار روغ و خو لاس یې لږ ژوبل شوی و. څه کله ته یو کس ګورې په خوب کې چې هغه دوباره شهید شوی دی، یو مړی ده په خوب کې او هغه بیا ګورې چې هغه بیا شهید شوی دی او هغه بیا وفات شوی ده، نو دا ښه تعبیر لري. دا په دې باندې تعبیر کېږي چې هغه د ده یاد ستا سره شته، یعنې هماغسې چې په هماول کې دی ستا په یاد و، ته دعا ورته کوې یا د ده حق یې ادا کوې، د اولادونو یې سرپرستي کوې، او یا هم دغه ستا چې کوم په ژوند کې د سره تعلق و هغه دې ساتلی ده او کوشش کوې چې دعا ورته وکړې او خیر ورسېږي ورته، او همدارنګه چې پلار دې تا په خوب کې کتلی چې هغه هم د سره شهید شوي، نو دا په ژوند باندې تعبیر کېږي چې الله تعالی پلار ته دې اوږد عمر نصیب کوي. والله تعالی اعلم. 14 خوب دا وایي په حرم شریف کې یم، غواړم کعبې ته نږدې شم، اول بیروبار وي بیا څوک نه وي، د الله کور ته نږدې شم، د حجر اسود او دروازې پسې ځان چسپوم او یو لاس مې په حجر اسود او بل په دروازه کېږدم، دعا او بیا دعا کوم او بیا اودس فکر مې کېږي چې اودس نه لرم او بیا ځم اودس ته، بیا چې راځم بېرته ګډوډي وي، بیا یو کوټه وي ډېر خلک وي، بیا اودس وکړم، پښه مې وچه ده او بیا اودس کوم، اوبه کمیږي، بیا اوبه زیاتېږي، خپل اولادونو ته وایم چې اودس وکړئ چې د الله کور ده. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته د ګناهونو نه ساتلو اراده لرې، یا داسې ځای کې اوسېږي چې هلته ته حجاب او دا مسایل نشته، خو ته کوشش کوې چې حجاب وکړې، ته کوشش کوې چې په اسلام عمل وکړې، ته کوشش کوې چې هغه ګناهونو نه ځان وساتې، خو په دې کې تا نه لږه کوي کمي کېږي او د کعبې سره او د دروازې سره ځان لګېدل او لاس لګېدل او دعا کول، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تا ته الله تعالی د مور پلار خدمت نصیب کړی ده، یا تا ته الله تعالی د عبادت او د ایمان خوند نصیب کړی ده، خو څه کوم ارادې ځان کې لرې چې دغه خیر ورسوي ځان ته او ښه ځان پاک کړي او ښه شرایط په ځان باندې برابر کړي، د اسلام که نر یې که ښځه، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا کار وکړه زر، یعنې په دې کې سستي مه کوه چې بیا به وخت نه وي، کله د اودس اوبه موږ باندې کمیږي، اودس هم نه وي، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې موږ ډېر کوشش کوو چې د اعمال هم صحیح کړو، توبه وباسو، سم کړو، خو وایو چې سبا بله ورځ بله ورځ بله ورځ دا هر څه پاتې کېږي، یوه ورځ به مرګ همداسې راځي، نو کوشش وکړه چې الله تعالی تا ته که د مور پلار خدمت نصیب کړي، د هغوی دعا لاسته راوړه، او که داسې ښه ځای وي نو هلته ښه ځای وي، د علماو وي هلته درسونه، او که چاته خدمت کولی شي، درس ورکولی شي، او چاته علم هغه وکړه، د خیر کارونه څومره وي او څومره چې د شر کارونه وي او څومره چې احکام وي هغه کوشش وکړه چې په ځان عملي کړي، دې نه مخکې چې به یې وخت نشي کولی، نو دغه اوبه چې اودس لپاره نه وي او ته بېرته ځې او بېرته راځې ګډوډي، معنا داسې یو وخت بیا به ته غواړې او دا کارونه بیا ته نشي کولی. والله تعالی اعلم. 15 خوب دا وایي خلکو ته لمونځ ورکوم، یا خلک مې لمونځ او امامت ته مخکې کوي، یا زه لمونځ کوم او خلک راپسې اقتدا کوي، یعنې مختلف حالات دي. په خوب کې امامت ډېر ګورې، څوک کوم ځای کې کوم ځایونو کې تا خلک مخکې کوي، کوم ځایونو کې ته تیار لمونځ کوي او خلک راځي درپسې اقتدا کوي، او کوم ځایونو کې ته خپله لمونځ ورکوې خپل لمونځ، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تا ته الله تعالی مشري نصیب کړي، الله تعالی مشري تا ته نصیب کړی ده او ته خپل مسؤلیت باید درک کړي، ته خپل مسؤلیت ادا کړي، او څه کله په دې لمونځ کې تا لمونځ پوره ورکړي په دې جماعت کې، وارخطا شوی نه یې، تلاوت دې درنه هېر شوي نه یي، تلاوت دې صحیح وي، نو معنا دا چې دا خپل مسؤلیت ته صحیح ادا کوې، او څه کله په دې لمونځ کې ته اشتباه کوې، لمونځ پوره نه کوې یا تلاوت غلط کوې، نو معنا دا چې ته خپل مسؤلیت کې د خپل مشري کې ته لږ سستي کوې. والله تعالی اعلم. 14 خوب دا وایي مور بیبي مې خوب لیدلی چې یوه تیږه باندې محمد نوم لیکلی وي صلی الله علیه وسلم، دا مې بیا مچې کړه او ښکل مې کړه، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې کله مونږ ته الله تعالی د ایمان هغه نور نصیب کوي او یا ایمان هم زیاتېږي، داسې دنیایي مسایل ګورو یا کارونه ګورو چې په هغه باندې زموږ ایمان یقین زیاتېږي، د مونځ طرف ته نور هم متوجه کېږو د الله طرف ته، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي. بیا داسې یو خوب ګورو چې په اسمان کې کلمه لیکلي یا په تیږه کې کلمه لیکلي یا د الله نوم لیکلي یا د محمد نوم لیکلي صلی الله علیه وسلم، نو دا په دې باندې دلالت کوي چې تا ته الله تعالی د ایمان هغه خوند نصیب کړي او ایمان دې زیاتېږي او الله تعالی تا ته یقین دې زیاتېږي او د ایمان په خوند باندې ته پوهېږې. والله تعالی اعلم. 15 خوب دا یو تابلو منظره وي، ملنګ غوندې سړی عکس وي پکې ولاړ وي او څلور خواوې د څلورو وړو یارانو ابوبکر عمر او عثمان و علي رضی الله عنهم دا لیکلي وي، زه پوهېږم چې دا محمد صلی الله علیه وسلم په دې خوب کې
او دا یاران دي زه بیا ژاړم په ژړا کې راویښ شمه. نو دا په دې باندې تعبیر کیږي چې ته دغه سادګي، د ملنګي نه مراد سادګي، عاجزي او هغه تواضع، دې نه مراد دا ده. یعنې دغه عاجزي او سادګي او ملنګي کې انشاءالله ته الله تعالی تاته نصیب کړی ده، په دې کې د الله تعالی تاته عزت درکړي او په همدې کې الله تعالی تاته عزت درکړی ده او ته خپله ښه ګورې. نو معنا دا سیرت ووایه او د نبي سلم د ژوند دغه د نبي سلم حوصله او صبر داسې ته ووایې. دې کې انشاءالله تاته ډېر زیات درس ده او امامت کې مشري کې تاته که څه مشکلات وي نو هغه کې ټولو کې تاته بیا درس ده چې ته یې زده کوې او خلکو سره د ښه معامله او ښه چلند او ښه دعوت او ښه برخورد دې کې انشاءالله دعوت کېږي او خیر د دې کې او د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي چې کله یو مشر صحیح وي. والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې د خوبونو تعبیر چې ما تاسو ته بیان کړه او په اول کې مې د مار د خوب تعبیر تاسو ته وکړه، مختلف حالات مې تاسو ته بیان کړه او بیا 11 خوبونه وو چې دا مې درته تعبیر کړه. نو الله دې وکړي چې دا ورونه خپل د خوب تعبیر واوري او مطمئن شي. که څه سوال مو نو ماته کولی شئ په واتساپ کې بیا بیرته مانه سوال وکئ چې هغه سوال هم حل شي او کوشش وکئ چې خوب لیږئ نو تاسو خپل خوب په کمنټ کې هم لیکلی شئ. تاسو څوک نه پیژني که کمنټ کې خپل خوب لیکي یا دا زما ویډیوګانې دا لایک کوئ، شیر کوئ، چینل سبسکرایب، هېڅوک هم تا نه پیژني. فیسبوک کې خو هر څوک تا پیژني، دلته تا څوک نه پیژني. نو انشاءالله څه مشکل او څوک در باندې خبرېږي نه، نو کوشش وکئ چې خپل خوب ګوري نو چاته یې مه وایئ، چاته یې مه وایئ، کمنټ کې ولیکئ ماته. که غواړئ زر تعبیر شي نو په کمنټ کې خوب ولیکئ. کمنټ کې کله خوب ولیکئ انشاءالله نو زه هغه کوشش کوم صرف د مازدیګر په وخت کې که په دغه وخت کې تعبیر چې دغه د علماو په نس مکروه ده، نور څه انشاءالله څه وختو کوشش کوم چې زه جواب درکړم. خوب پوره لیکئ، خوب به پوره لیکئ چې بیا که هغلته درته سخت نو بیا واتساپ کې راولېږئ. خوبونه انشاءالله تعبیر کېږي او دا چینل سره ملګرو سره شریک کړئ، لایک یې کړئ. ستاسو په یو لایک، یو کمنټ، یو شیر په وجه باندې یوټیوب دا ویډیوګانې 100 نورو کسانو ته مخې ته یې پیشنهاد کوي، هغوی ته یې رسوي چې په دې کې یو کس مشکل حل شو، یو کس خوب حل شو، سوال حل شو، نو انشاءالله تاسو ته خیر رسیږي. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.